بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان څښتن تعالی په سپېڅلي او مبارک نامه سره خدای دې وکړي چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي. ښه راغلاست درته وایم ګرانو شاګردانو. زموږ ستاسې موضوع د یوولسم صنف کیمیا د یوولسم صنف په کیمیا کې 90 درس موږ تاسې مخته کړلي و. نن به دیرشم درس مطالعه کړو. په دیرشم درس کې شامل موضوعات د برق کیمیا ده. راځئ د برق د کیمیا پر طرف ښه راغلاست درته وایم. خدای مو راوله مننه. ښه راځو مضمون کیمیا صنف یوولسم موضوع د پیل محرکه قوه او الکتررود پوتانشیل معرفي کوو. درس مو دیرشم ده. ښه د پیل محرکه قوه یا د پیل محرکې قوې ته موږ یو بل نوم هم لرو چې هغه ته ویل کیږي د پیل ولتاژ د پیل برق. تاسې د برق په فیزیک کې یو موضوع ویلې وله چې هغه څه رقم وله. تاسې د برق په فیزیک کې داسې یو موضوع ویلو چې مثلا د ولټیج مساوي کیږي د پوتانشیلي انرژي د تغییر کچه نظر چاته نظر چارج ته. عبارت له شی څخه راځي، عبارت له دغه څخه راځي، د پوتانشیل له تفاوت څخه راځي چې دا په حقیقت کې دلتایو بیا عبارت د ډبلیو څخه ځکه د انرژي تغییر کار کیږي. بیا پر دې ځای موږ ډبلیو وسکو دلتاوی مساوي کېدل ډبلیو تقسیم پر کیو. دغه پر ځای مو وسکو اف ضرب ډي دغه اف پر کیو ای کېدل برقي ساحه کېدل. همدغه شان مو ټول ویلي وو. دا په حقیقت کې الته ولتاژ خو که دلته موږ په کیمیاوي تعاملاتو کې په پیل کې په بیټري کې ولتاژ مطالعه کوو بیا به څنګه موضوع وي. په هغه ځای کې باید ستاسو سر خلاص وي. نو د پیل محرکې قوې ته که راسو نوم یې ورته لرو. د پیل ولتاژ هم ورته ویل کېږي، د پیل برق هم ورته کېږي. پیل خو بیټري ته ویل کېږي. او په بیټري کې چې کوم برق ده سید کله نه کله داسې سوالات کانکور تاسو ته درکوي چې هغه د پیل ولتاژ په ای سره هم دی ښیي په ای سره، او کله نه کله په داسې یو شي سره هم ښودل کېږي چې ستاسې باید زده وي. داسې یو شی سره ښیي وایي ای مساوي کېږي ایکس جمع وای. دا یو ډېر جالبه فارموله ده چونکې په کتاب کې راغلې ده خو واضح نه ده لیکل شوی. په کانکور کې زیات سوالات لري. ډېرې جالبه فارموله ده. ای معنا د بیټري ولتاژ شي، ایکس د انجامونو ولتاژ شي، وای له بیټري څخه سقوط شوی ولتاژ شي. مثلا زه درته وایم د بیټري څخه سقوط شوی ولتاژ 10 ولټه ده. که چیرې د بیټري ولتاژ د انجامونو 14 ولټه مجموع بیټري به څو ولټه وي؟ 24 ولټه وي. هغه خبره تاسو ان شاء الله د فزیک کې دا موضوع ویلې ده. تاسو سمبول ای صفر ده. ای صفر په دا ای صفر سره ښودل کېږي د پیل محرکه قوه. تعریف یې سره کم کوو. تعریف یې در سره زده کړئ. تعریف یې داسې ده د کتود او انود د ولتاژو الجبري مجموعه. د کتود او انود د ولتاژو الجبري مجموعه. مثلا په بیټري کې یو قطب کتود ده بل قطب انود ده. په انود کې څونه ولټیج ده، په کتود کې څونه ولټیج ده. که دواړه سره جمع کړئ عبارت د شي څخه راځي؟ د پیل محرکې قوې څخه راځي. سید دا تعریف در سره زده کړئ. دا تعریف د مکتب د کتاب د فعالیت او تمرین سوال ده او د کانکور سوال ده. ډېر ځای څخه پوښتل کېږي د کتود او انود د ولتاژ الجبري مجموعه ده. فارمولې څه ډول ده؟ فارمولې دا ډول ده د پیل ای صفر مساوي کېږي ای صفر کتود منفي ای صفر انود. دلته خو ستاسو په تعریف کې تاسو ویلي وو چې د انود او کتود الجبري مجموعه. دلته مې ویل د پیل ولتاژ مساوي کېږي د کتود ولتاژ جمع د انود ولتاژ. خو دا بیا داسې موضوع ده چې بیا څنګه کېږي موضوع په دې ځای کې داسې کېږي چې دلته د انود ته چې کومه ذرات ځي انود ته انیون جذبېږي. په همدې خاطر بیا دا منفي نیول کېږي. دلته په فارمول کې دا شی منفي راځي. په دې خبره سر کې خلاص. دا د پیل د محرکې قوې مربوطه موضوعات. یو خبره مې دلته لیکلې د نقطې په شکل ستاسې ډېره توجه ورته راواوړي. دا پوښتنه د ام سی کیو پوښتنه ده. معنا ار ځای پوښتل کېږي. په خارجي امتحانو کې، داخلي امتحانو کې، برسو کې، مکتب کتاب کې، کانکور کې هر ځای پوښتل کېږي. ام سی کیو موست کامن کوېشن لومړۍ نقطه وایي ای صفر هایدروجن ولټیج صفر الکترون صفر ولټ ده. دې ته موږ سټنډرډ الکتررود پوتانشیل هم وایي. سټنډرډ الکتررود پوتانشیل ټوله موضوع همدې خواته بیا پر سټنډرډ الکتررود پوتانشیل روانه ده. د هایدروجن ولتاژ ته سټنډرډ الکتررود پوتانشیل هم ویل کېږي چې هغه څو ده؟ صفر الکترون ولټ صفر ولټ ده. صفر ولټ ده. صفر ولټ ده. دا در سره زده کړئ. دا خامخا حتمي پوښتنه ده چې تاسو باید ذهن کې در سره راولي. سټنډرډ الکتررود پوتانشیل د کوم عنصر ده؟ د هایدروجن. څومره ده؟ صفر ولټ ده. سید ښه راځو دې طرف ته. کله چې موږ تاسې راسو دغه په مجموعا کې خو موږ ویلي دي چې د هایدروجن سټنډرډ الکتررود پوتانشیل چې موږ وایي صفر ولټ ده. نو خامخا به تر دې لوړ عنصرونه شتون ولري چې د هغه مثبت ولتاژ ولري. خامخا به کښت عنصرونه شتون ولري چې د هغه ولتاژ منفي وي. نو ټول فلزات نظر هایدروجن ته دوه ډوله طبقه بندي کېږي. یو هغه چې نسبت ولتاژ هایدروجن ته لوړ وي، بل هغه چې نسبت ولتاژ هایدروجن ته کښته وي. که ولتاژ نسبت هایدروجن ته کښته سو دا په دې معنا چې د نوموړي عنصر ولتاژ منفي ده ځکه د هایدروجن ولتاژ څه شی و؟ صفر و. او که چیرې تر هایدروجن لوړ سو دا په دې معنا چې د دې ولتاژ مثبت ده. اوس تاسې توجه وکړئ ډېره کلیدي خبره ده. زینکي
د زینک عنصر ولتاژ تر هایدروجن کښته ده، معنا د ده ولتاژ منفي ده. تاسو ته په مکتب کتاب کې یو غټ جدول درکول سوی د 2 صفحې جدول ده، هغه د دغه نکتې په اساس تاسو ډېر اسانه زده کولی سئ. هغه ولتاژونه چې منفي دي هغه ټول هایدروجن پورې مربوط تر هایدروجن کښته ولتاژونه دي، او هغه ولتاژونه چې مثبت دي هغه ټول تر هایدروجن لوړ ولتاژونه دي. چونکې هایدروجن څه ډول ولتاژ لري؟ د هایدروجن ولتاژ 0 ده، نو تر 0 لوړ عدد ته مثبت ویل کېږي، تر 0 کښته عدد ته منفي ویل کېږي. زینک کې د نمونې په شکل ده، خو ټول هغه عنصرونه چې په جدول کې ووینئ لیکلي دي، مثلا دا عنصر دا تعامل په کتود کې، دا تعامل په انود کې. خو دلته مې بیا بله جالبه نکته دل کړې، هر عنصر چې لوړ ولتاژ ولري، هر عنصر چې لوړ ولتاژ ولري هغه انود ته ځي. چیرې ځي؟ انود ته. نو تاسو بیا هغه تعاملات وګورئ، ټول هغه تعاملات چې لوړ ولتاژ لري هغه ټول په انود کې اجرا کېږي، او ټول هغه تعاملات چې کښته ولتاژ لري هغه په کتود کې اجرا کېږي. یو بل میتود مې هم درښولی، اکسیډیشن تعاملات په انود کې، ریډکشن تعاملات په کتود کې. هغه راځو دې خواته پېژنو. ښه، څلورمه نکته څلورمه نکته داسې ده، دلته مو موضوع راوړې د اکسیډیشن. د اکسیډیشن اصطلاح ستاسو په ذهن کې ستاسو چې اکسیډیشن ته موږ یو بل اصطلاح هم کارول، څه شی؟ تحمض. د ارجاع میل، د ارجاع میل ارجاع د دله وجې رامنځته کوي، ارجاع د چا له وجې رامنځته کوي؟ د دله وجې. اکسیډیشن او ریډکشن په یو تعامل کې په یو وخت کې صورت نشته. ستاسو په 10 کیمیا کې ویلي ده اکسیډیشن جمع ریډکشن مساوي کېږي په ریډوکس تعاملاتو سره پر 3 ډول، په خپل سر ریډوکس، د مالیکول په داخل کې ریډوکس، د اټوم مالیکول ترمنځ ریډوکس. هر دانم جلا جلا په 10 کیمیا کې مطالعه کړی. اکسیډیشن مثبت ده چې په انود کې اجرا کېږي، ریډکشن منفي ده چې په کتود کې اجرا کېږي. اوس یو عنصر تاسو لري زینک 0 لري، زینک څه شی لري؟ 0 لري، د ده چارج 0 ده. کله چې دی 2 الکترونه د لاسه ورکړي نو دی په چا وړي؟ په مثبت 2 زینک باندې وړي. 2 الکترونه یې د لاسه ورکړل، 2 الکترونه یې د لاسه ورکړل. د الکترون د لاسه ورکولو پروسې ته کومه پروسه ویل کېدله؟ د الکترون د لاسه ورکولو پروسې ته څه شی ویل کېده؟ اکسیډیشن. او د الکترون اخیستلو پروسې ته کومه پروسه ویل کېده؟ ریډکشن. نو دلته ګوري تاسو متوجه اوسئ دغه عنصر چې د زینک 0 ده، د چې 0 ده نو خو څه شی کړي دي؟ 2 الکترونه یې د لاسه ورکړي. کله چې 2 الکترونه د لاسه ورکړي نو خو څه شی کېږي؟ د الکترون د لاسه ورکولو پروسه په کوم نوم یادېدله؟ هغه په تاسو ورباندې پوهېږئ چې په کوم نوم یادېدله؟ مس 0 مس مثبت 1. کله چې د یو الکترون د لاسه ورکړي په مثبت 2 باندې اوړي، دا تعامل هم اکسیډیشن تعامل ده. په کوم قطب کې اجرا کېږي؟ په انود کې اجرا کېږي. بل تعامل چې تاسو لري هغه څه شی؟ د ریډکشن تعامل ده. ریډکشن تعامل په کتود کې اجرا کېږي. په کوم قطب کې؟ په کتود کې. کتود خو ما درته ویل چې ټول منفي تعاملات په کتود کې اجرا کېږي. اوس تاسو دلته متوجه اوسئ زینک دلته څه شی د مثبت 2. کله چې 2 الکترون ورسره یو ځای سول زینک په 0 باندې واوښتی، زینک 0 باندې الکترونونه یې واخیستل. د الکترون اخیستلو پروسې ته څه شی ویل کېږي؟ ریډکشن، یا په بله اصطلاح که ساده پښتو ورته وایي ارجاع. د اکسیډیشن عامل، د تحمض عامل، دا خبرې مخکې کړي د 10 په کیمیا کې هم دا موضوع پېژندلې. اوس د زینک له مثبت 2 څخه چې د 2 الکترونه واخیستل په 0 باندې واوښتی، 2 الکترون چې د واخیستل په 0 باندې واوښتی، بالاخره دغه تعامل ته کوم تعامل ویل کېږي؟ دغه تعامل ته ریډکشن تعامل ویل کېږي، په کتود کې اجرا کېږي. بل تعامل مې لاندې درکړی مس دی، مثبت 2 دی. کله چې د یو الکترون واخیستی په چا اوړي؟ په مس مثبت 1 وخت د الکترون اخیستلو پروسه ریډکشن و، او د الکترون ورکولو پروسه اکسیډیشن تحمض، او ریډکشن ته ارجاع ویل کېږي. راځئ متوجه پیل یا بیټري سید هلته مو ویلي چې د پیل محرکه قوه، د بیټري محرکه قوه، د بیټري ولتاژ. تاسو په دې پوهېږئ چې بیټریانې چې تاسو لرئ څو ډوله بیټریانې دلته ما د نمونې په شکل درته راخیستي دي، ستاسو د مکتب په کتاب کې ذکر سوي دي. دغه بیټریانې خامخا در سره زده کوئ. په کانکور پر موږ سوالونه لري. متاسفانه دا بیټري هغه موضوعات دي چې په کانکور امادګیانو کې هم پاتېږي، په مکتب کې هم استادان ورته پرېږدي. خو دا خبره ده زه به ټولې دلې درته وایم چې کومې بیټري د کانکور لپاره اهمیت لري، کومې بیټري په امتحانونو کې سوالات لري، هغه ټولې بیټري درته رااخلو. لومړی وچه بیټري. وچه بیټري کومې بیټري ته ویل کېږي؟ تاسو په دې پوهېږئ چې وچه بیټري نوم یې په عادي اصطلاح که موږ بالتۍ ورته وایو مسالې، نه هغه پخوا غټې مسالې به مو لیدلې، راډیو ته چې به مو ور واچوي 3-4 چې به مو غټې غټې مسالې ور واچولې، هغه مسالې به مو لیدلې، بیا به ماتې کړې مې چې په منځ کې څه شی شتون لري، نه لیدلې به مې. تاسو خو ډېر تجربه ناکه خلک یاست، افغانان کیمیا تجربوي زده کوي. نو وچې بیټري داسې خاصیت لري چې دا چارجېږي نه. تاسو به هغه مثالې لیدلې وي کله چې به یو ځل د استفادې وړ وګرځي، دویم ځل د چارج قابلیت نه درلودی. دا چې اوس ټکنالوژي پر مخ تللې ده، اوس چارجېږي. خو خبره داسې ده چې پخوا چې هغه کومې وچې بیټري تاسې درلودې، هغه کوچني کوچني مسالې دلته ګورئ، یو شکل مې هم د مسالې درته لیکلی دی، د چارج وړتیا نه لري چې یو ځل خالص وي بالا به غورځوي.
د راډیو مثالې وي د څراغ مثالې وي چې یو ځل به خالص وي بیا به مور ځل اوس خو څراغان چارجداره کېږي خو هغه ته بل ډول بیټري ورچولي سي ولتاژ یې څومره دا د څومره ولتیج ظرفیت لري ټولې هغه بیټري چې وچې بیټري دي 1.5 وولټ دي معنا دغه مثالې نه وي اکثریت به 1.5 وولټه ظرفیت یې درلودی چې د راډیو د دغه څراغانو لپاره به موږ استعمالولي په دې کې دوه قطبه موږ لرو یو قطب یې د زنکي مثبت بل قطب یې د کاربوني منفي زنکي مثبت کم قطب و مثبت کم قطب و تاسې راته ووایاست مثبت خو نو چې په کوم نوم یادېدی انود ځکه د انیون جذبه و او دا ته کتود ویل کېږي کتود کاتیون جذبه و دا له کاربن څخه جوړ ده کتود او دا دغه انود چې دغه له زینکو څخه جوړ ده اوس متوجه اوسئ کله چې تاسې دا بیټري راواخلئ دا بیټري چې به تاسې وکتله دغه مساله دې به یو پوښ درلودی دغه پوښ یې له کوم عنصر څخه جوړ ده دا پوښ یې له زینکو څخه جوړ ده دا پوښ یې د کوم عنصر څخه جوړ د زینکو څخه جوړ یو به داخل په دا بیټري کې تور دا رقم میله شتون درلوده دغه میله له کاربن څخه جوړوله سید او یو داخل به تورې خاورې مثلا یا تاسې به دا چې توره مالګه کې پکښې موږ وایو تورنګه مالګه کې پکښې وه دغه ته مالګه ویل کېږي دې ته نوشادر منګان ډای اکساید یا استرین ډایکلوراید مالګه هم ورته کېږي دغه مالګې کې پکښې وي مثلا دا درې مالګې به موږ دلته ور اچولې وي په دغه ځای کې او دغه پوښ یې له زینکو څخه جوړ دا کاربني میله وله صحیح دا بیټري مو دغومره معرفي کړه بله بیټري چې تاسې پېژنئ سروبي بیټري ده کومه بیټري سروبي بیټري سروبي بیټري بیا کومې بیټري ته ویل کېږي دا بیټري لیکئ کې بیټري لیکئ سید مشکل نه لري پروا نه لري اصلا کې خو بیټري لیکل کېږي هغه چې تاسې هر رقم لیکئ هغه ستاسې خپل کار ده سید سروبي بیټري چارج کېږي دا د چارج وړتیا لري د موټر بیټري د موټر بیټري به م لیدلي د موټر بیټري به م لیدلي و بالکل لیدلي مې د موټر چې چالانه یې د بیټري په مرسته چالانېږي نو دا چارج کېږي د چارج وړتیا لري ولتاژ یې 2 وولټه ده په لومړي سر کې په لومړي سر کې چې کمپنۍ کله دا بیټري جوړ کړي ولتاژ یې 2 وولټه وي 2 وولټه وي وروسته بیا د ځینې تخنیکو په مرسته چې د موټر لپاره د استفادې وړ ګرځي ولتاژ یې څو ته پورته کېږي 12 وولټه ته پورته کېږي صحیح دا به د چش په مرسته 12 وولټه ته پورته کېږي څنګه پورته کېږي تاسې بیا دا پوښتنه د برق فزیک کې باید مطرح کړئ خو داسې خبره ده بیا هم د سلفوریک اسیدو په شتون کې کله چې دغه تیزاب تاسې لیدل د بیټري تیزاب سلفوریک اسید د ګوګړو تیزاب هغه چې کله ور واچو بیا نقطه د چارج د ذخیرې لپاره تر ټولو مهمترینه وسیله همدغه سروبي بیټري د چارج د ذخیرې لپاره تر ټولو مهم وسیله قطبونه لري سروبي لوحې څخه په همدې خاطر سروبي بیټري ورته ویل کېږي دا لوحې سروبي دي یعنې هغه بیټري به لیدلې په منځ کې چې لوحې شتون لري دغه لوحې چې دي دا له سربو څخه جوړ دي او الکترولیټه ماده څه شی د سلفوریک اسید د بیټري تیزاب هم لیدلي هغه په بوتلانو کې چې وي سپین رنګ لري پام کوئ دا ډېر خطرناکه تیزاب دی هسې نه وي خدای نکرده چې یو وخت درڅخه وچښل شي ډېر احتیاط باید ورسره وکړئ په کور کې ډېر د محافظت په ځای کې باید له ماشومانو څخه باید لوړ فروت وي ډېر احتیاط باید ورسره وسي صحیح سلفوریک اسید الکترولیت دا بیا موږ بیټري ته وراچوو د بیټري ولتاژ له 2 وولټو څخه 12 وولټو ته پورته کوي بیا نو موږ استفاده ځین خو په موټر کې استفاده کېږي بله بیټري چې موږ تاسې لرو د نیکل او کادمیوم بیټري لرو د کومې د چی بیټري نیکل او کادمیوم له نوم څخه معلومیږي معنا نیکل به پکښې کار شوي او کادمیوم به پکښې کار شوي وي دا چیرې استعمالیږي د استفادې ځایونه څه شی دي ماشین حسابو کې نه دي همدغه بیټري استعمالیږي او بله خبره موبایل لاسي ساعتونه ساعت چې په لاس وي نو کوچني بیټري چې پکې وي دغه ته د نیکل او کادمیوم بیټري ویل کېږي دوه قطبه په دې کې شته په همدې خاطر موږ د نیکل او کادمیوم ورته وایو یو یې منفي قطب ده چې دا له نیکلو څخه جوړ ده او یو یې مثبت قطب ده چې دا د کادمیوم څخه جوړ ده د دې تر ټولو ښه ځانګړتیا څه شی ده دا ټول تل وخت ثابت کار اجرا کوي ګوره دا خبرې چې درته کوم داسې پوښتنې دي MCQ پوښتنې دي باید ستاسو زده وي صحیح اوس ورته ګورئ ثابت کار اجرا کوي تل یې کار ثابت د کار یې تغییر نه کوي ښه بله موضوع چې لرو د سوځېدو پیل لرو د سوځېدو پیل پر برابر باید ستاسې دوې خبرې زده وي مواد د تل لپاره شتون پکښې لري یعنې مواد د تل لپاره شتون لري یعنې مواد ټول وخت کې پکښې تغییر مواد نه کوي کوم مواد چې تاسو دې بیټري ته ور واچول هغه د ټول وخت لپاره کار اجرا کوي او دا تعامل سره کم ده په دې بیټري کې په دې بیټري کې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او څه شی جوړوي اوبه جوړوي دا د کانکور سوال ده باید خامخا درسره زده کړي د پیل پر ولتاژ اغیزه مثلا که چیرې موږ داسې یو کار وکړو دا بیټري ده پیل ده بیټري ده دې ته تا دغه مالګه ور ډېره کړله مالګه چې دې ور ډېره کړه دا پر ولتاژ باندې اغیزه لري ولتاژ لوړوي ولتاژ څه کوي ولتاژ لوړوي نو مواد د بیټري پر دغه باندې څه ډول اغیزه غورځوي مواد که موږ راواخلو څه ډول تاثیر پر غورځوي مستقیم تاثیر ور باندې غورځوي تاسې په دې پوهېږئ کله چې په یو بیټري کې مثلا سلفوریک اسید ور واچئ الکترولیټه ماده ور واچئ مثلا بیټري چارج ولټیج لوړوي ځکه له 2 وولټو څخه 2 وولټو ته خېږي 12 وولټو ته خېږي په همدې خاطر موږ وایو چې د
پیل پر ولتاژ باندې اغیزه مواد شي. څه ډول اغیزه شي؟ مستقیمه اغیزه شي. خدای دې وکړي چې په ډېرو خبرو هم سر خلاصوي. نو ګرانو شاګردانو دا زموږ ستاسې د نن ورځې درس چې د نن ورځې په درس کې مو بیټري و پیل و د پیل سټنډرډ الکتررود پوتانشیل همدا موضوعات مو وپېژندل. خدای تعالی جل جلاله دې وکړي چې ډېر څه مو راڅخه زده کړي. زموږ ستاسې انشاءالله درس به ادامه لري. بیا هم دیرشم درسونو تر ډېره حده پورې مو کانکوریکو خبرو او د مکتب د کتاب خبرو ته مو کتنه وکړه. تر بیا او بل درسه پورې مو پر خدای تعالی جل جلاله سپارم. الله مو سره وړي موفق او کامیابه ولره. ښه ژوند، ښه هیلې.